وزه له دکان وزه څنګه غوړي نه خرڅه دا مسلمانانو ته راغلی ها ګوره ګوره څوک درته راسي واګونې صاحب په کوم شي باندې چې جنس درته راغلی وضعیت ته به نه ګورئ خبره ځان پوه که پیږم خبر که نه مسلمان هم یو بیل به مرکه که ما ته شکایت راغی ګوره سل زنګ نن راغلی له باغ قاضي نه سل زنګ له تاسې نن راغلی دکانداران د ترازی بیچاره خلک ترازی یا بیل نه ورکوي یا خرڅوي نه یا په 15 ډالر خرڅوي تا ورځ تا برابر څه ورکړي په څو دی ورکړي په څو دی خرڅ په څو دی خرڅ کړي څو دی خرڅ کړي په څو میزر په ډالر د څو ورکړي $15 پرون نه بل ورځ ها روسه نور بورا خو نه راغلی نور نه راغلی صحیح ده با قاضي ته به نور بورا نه کله $15 معادل د افغانه ما څوک ولې د سدلته نرخ جګ ورکړي به زه تاسو سره ګورم او غوړي دي نه دي غوړي دا بشکا غوړي دي نخنامه د سر پورې ده کده غوړي مو ولیده چې لوړ دی ورکړي وو او یا جګ وو دا مې نه دی پکار او هر سړی دکاندار سره بیل ورکه په خبره باندې بزن پکه پوسه الان تو گفتی نرخ تیار ضرورت به اون نیست که حال قضیه تو جر و بحث کنه سرش فروختی سر بیل مانده بیل نوشته نمیکنی همین تو برای ما بگو همین تو بگو همین خودت چند میتی خود 280 چند 280 نخنامه داری نخنامه مثلا در کجاست مرا یک نخنامه بده نخنامه اونو جاست مرا سایکو بادام وطنی است نه چه نه خود وطنی است نه خود وطنی نه چند است نه خود خوبش از ازی که خوب داری نه خود بریانی وطنی خوب نیست نداری پای 250 رو پس در نخنامه چرا 280 دادی یک قلم خب متوجه باش دیگه مرا خرما رو اینمی خرما مرا بیل زیرا که بر تو کارتن آمده مصاحب دکان فعلا خودش نیست خب چرا فروختی را چرا فروختی اینمی خرما را من برای تو به اون دم میارم ماله صحیح هر چقدر کار داری من برای تو میارم 70 افغانی برای تو باید بفته 70 که تو در دکان رسیده 70 افغانی توی را 100 افغانی سر مردم چرا سودا میکنی 30 روپیه در یک خرما در 70 افغانی برای تو رسانده ایجا میارم ما در ویدیو قبلی نشان دادیم خود دکانداری چیز گفته صحیح